په سوشل میډیا یو خبر په سوشل میډیا باندې ډیر گردش کوي چې د مفتی رحیم الله حقانی سے په باره کې دی چې د هغه شهیدګي وشوه او هغه شهید شو. هغه چې کوم کس شهید کړی دی د هغې معلومات هم شوي دي او هغه په کوم ځای کې شهید شوی دی او په کومه طریقه باندې شهید شوی دی هغه ټول معلومات شوي دي. هغه در سره هم شریکوم او د هغې په باره کې تاسو سره څه خبرې هم شریکوم. که چېرې تاسو یې اورېدل غواړئ او تاسو څه معلومات اخیستل غواړئ د مفتی صاحب د مرګ په حواله باندې او د مفتی صاحب د باره کې څه خبرې، نو تاسو موږ سره هم دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شي او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي. خوږو دوستانو که څنګه تاسو ته معلومه وي چې د مفتی صاحب مرګ کله شوی دی په هغې ټول خلک خفه دي او په ځای باندې خلک جړاګانې کوي. هر یو انسان خفه دی ځکه چې د مولیانو په مرګ باندې هر سړی خفه کیږي ځکه چې هغه قوم نه الله پاک عالم ختموي چې کوم قوم نه الله پاک خفه وي او الله پاک هغه عالم ځان دپاره راغواړي، یعنی ځان ته راغواړي. خوږو دوستانو داسې څه وخت مخکې مفتی سردار علي حقانی صاحب هم شهید شوی او چې په هغه هم ټول خلکو ټول دنیا جړېدلې وه او د هغې نه بعد اوس دا مفتی رحیم الله حقانی صاحب دی چې دا هم مړ شو. الله دې مفتی رحیم الله حقانی صاحب ته هغه دنیا اخیسته کړي او الله دې ورته شهیدګي نصیب کړي او الله دې هغه بدبخته خلک غرق او تباه کړي چې کوم خلکو ورته پلان جوړ کړی، کوم خلکو د دې د مرګ اراده کړې ده او کوم خلک په دې کې شریک وو چې دا مفتی صاحب شهید کو. الله دې هغې په دې دنیا هم ذلیله کړي او په هغه دنیا دې الله پاک هم ذلیله کړي. خوږو دوستانو دا واقعه چې زموږ مخې ته هم راغله غوښتل مو چې تاسو سره هم شریکه کړو. موږ هم ډېر زیات خفه کړو، ډېر زیات یې وجړولو چې زموږ یو خوږ مفتی صاحب چې هغه الله پاک واغستو او هغه شهید شو. نو غوښتل مو چې دغه له تاسو سره هم شریک کړو او تاسو د هغه منظمانو په باره کې څه نظر لرئ، هغې ته کومه سزا پکار ده دغه راسره هم شریک کړئ او د مفتی صاحب په حق کې دعاګانې هم وکړئ. والسلام.